د ننګرهار کانال په ننګرهار کې د کرنې وزارت له مهمو اړوندو برخو څخه دی چې د سټروسو د ودې په موخه جوړ شوی دی. خو اوس د دې کانال له جوړېدو شاوخوا 80 کاله وروسته د ننګرهار د کانال مسؤلین وایي چې د مالټو د بڼونو حاصلات مخ په ډېرېدو دي او تمه ده چې سږ کال به له دې شاوخوا 2100 ټنه مالټه ترلاسه شي. د ننګرهار د کانال رئیس مولوي غلام رحمان کظیم د ننګرهار د کانال په ساحه کې د نویو مالټو بڼونو د جوړولو د هڅو په اړه هم خبرې کوي او وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. سټروس د کانال په ځمکه باندې لیمو، نارنج او مالټا، بیا مالټا مختلفو نوع ده، څو کوالټي کې دي چې هغه یو قسمونه مخ سره په کانال کې شته دی. مخکې د امارت تر راتللو نه دلته 200 جري په ځمکه باندې مالټا باغ تیار و چې تاسو اوس د حاصلات ګورئ او په حاصل رسېدلي دي. د امارت تر راتللو نه وروسته موږ 9.5 جري په ځمکه نوې مالټه کرلي. شاید تاسو به هغه بوټي کتلي، یو کلن خواوشا برابرېږي څه کم 8 میاشتو. دارنګه نارنج هم د کانال په ځمکو کې په مختلفو ځمکو باندې ولاړ دی چې تقریبا 800 جري په ځمکه خواوشا باندې نارنج دی چې نور فایده هم ترې اخیستل کېږي، زراعت هم ورباندې کېږي او لله الحمد څه کال تقریبا څه د پاسه 18 لکه افغانۍ صرف د نارنج عواید زمونږ وو. نو پر روان پلان کې زمونږ 5.5 جري په ځمکه نوره په پلان کې ده چې دې باندې به مالټه باغونه کرو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د ننګرهار د کانال په ساحه کې د مالټو له بڼونو څخه شاوخوا 2000 مټریک ټنه مالټه راټوله شوې وه. د ننګرهار د کانال چارواکي وایي دا مهال د ننګرهار د کانال په سیمه کې له 12000 جري به ډیر مالټې او له 800 جري به ډیر د نارنج او لیمو بڼونه شتون لري او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د سټروسو میوې چې نارنج او مالټې پکې شامل دي زیاتره په لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې کرل کیږي.